السلام علیکم ملګرو. زه ډېر زیات خفه شوم او دې ټایم کې ما سره لفظونه ملګرتیا نه کوي چې زه څه ووایم. چې زما په معاشره کې د پښتنو په معاشره کې د هلک بدکارۍ او د هلک سره هلک یارانه دا ډېره زیاته عام شوې ده. تر دې حده عام شوې ده چې په زوره به هلک نه دا ډیمانډ کوي چې ته ما سره د غلط کار وکړه او که ورسره غلط کار نه کوي نو بیا ویل یې لکه زه تاسو سره چې دا نننۍ کومه ویډیو شیر کوم نو د 13 کالو یو کم عمره هلک چې بل د 30-35 کالو دی هغه د جسم ډیمانډ ترې کوي او هغه کم عمره هلک ورته غاړه نیږدي نو هغه دی مړ کړي او چې ته کپړی نه یې تو کړي او سیند ته یې ولي. نو په دې روژه کې لکه د روژې د میاشت ته وګوره او د پښتنو او د مسلمانانو د کارونو ته وګوره بیا ګیله د الله نه کوي او د حکومتونو نه کوي چې دې حکومت ګراني راوسته او دې ګراني راوسته. نو دا حالات دي چې هلک سره په زوره د جسم ډیمانډ ترې کوي چې د هغه ډیمانډ نه پوره کوي بیا یې ولي یې مړي کړي. ویډیو تاسو وګورئ. پټي دي نو په پوله ناستې دې خبرې کوي نو دی بیا راپاڅېدلی دی او په سر یې دوړه ده وشتی دی. نو اولنی ظلم دا که نه چې دا یتیم و دا یتیم و د ده پلار په دوادارچۍ کې وفات شوی و او بیا دویمه خبره چې روژه وه درېیمه خبره دا چې د عمر کم د ده 18 سال و بیا دی دلته وشتی دی نو ده بیا په سازدر کې نغښتی دی سیند ته یې وړی دی سیند ته یې غذار کړی دی او ځان یې ننګاره کړی دی. وږو وهلیو ته تسبې راوړي داسې اورنګ به مې توبې تاسو او دې هلک لکه ډېر دغه کړی و دباو کړی و ذهني ټارچر کړی و او همدغه دمکي ورته ورکړې وه چې لکه زه چې کوم ډیمانډ کوم دا وکړه که نه ولم دی یا که دومره چې چا ته دې ووې نو هم دې ولمه. خدای یو خبره په فخر وکړمه زما دې بچي چې ځان په څه قربان کړی دی نو هغه دې ټولې دنیا ته چې ده په څه قرباني ورکړه خبره ډېرې سختې دا مونږ نه او ده په څه قرباني ورکړه لکه دا نو دا به زما پښتانه ټول دا واوري او دا زموږ سره چې ولاړ دي دا هم موږ پېژني چې موږ مطلب د خدای تعالی جزا یو خو بې غیرته نه یو. دې ټولو دنیا ته پته ده. ډېر واره تا ته چېرته ګیله کړې وه چې دا هلک ته ما تنګوي یا مطلب نه جي موږ ته یې نه ده کړي که هغه ویلی موږ ورسره بیا خپل دا کړی خو موږ ته یې څه نه دي ویلي. د دې واقعې نه وروسته نه زما خوب شته نه خوراک شته. د یوازې عمر نه دی د د هر کور نه مار کړی د انسانیت وشتلی د انسانیت وجلی دی. داسې اورنګ به مې توبې راوړي څوک به مې مړ ډېر خفه شوم ډېر زیات خفه شوم چې دا رنګې حالات ووینم چې زما مسلمانان په روژه کې مړ یم کوي او مړ یې په څه کوي چې ته ما سره غلط کار وکړه زنا را سره وکړه هم هلک ته وایي لکه جنایت هم نه هلک ته وایي او بیا یې مړ کړي. دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او څوک چې په چینل باندې نوي دي زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې دا رنګې معلوماتي ویډیو تاسو ته د ټول نړۍ مخې ته درځي.